اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو مینوالو، امید درم نه لرم چې روغ جوړ به یې، د صحت جامې به هم په غاړه وي، او لکه څرنګه چې تاسو ته پته را چې موږ چم په چم کوڅه په کوڅه کلي په کلي ګرځو، ستاسو لپاره ادبي لالونه ادبي ملغلرې را پیدا کوو. نن چې موږ په تکل پروګرام کې کم کوشش کړی، کم خصم کړی، کم تکل هم کړی دی، او ستاسو لپاره هم کم لال لا پیدا کړی دی، نو هغه د څه د تعارف محتاج نه دی. تاسو ټول یې پېژنئ. زمونږ ډېر زوړ ملګری دی پروفیسر نورالله جان چندر صاحب، چې هغوی موږ سره په دې پروګرام کې ناست دي. هغوی سره به یو څو خبرې هم کوو، او د هغوی نه به خوندور شعرونه مو اورو. تاسو به وایئ چې په دې چینل خو دې موږ بار بار کتلی دی، او زموږ د تکل مینوال چې کوم دي هغوی بار بار مونږ ته میسیجونه کوي، رینګونه کوي چې تاسو نورالله جان چندر سره یو مرکه وکړئ. نو نن مونږ راغلي یو د موټروی خواله، او ملګري را سره دي، نو دوی هم را سره ناست ملګري، او نورالله جان چندر را سره هم ناست دی. نو راځئ چې د پروفیسر نورالله جان چندر سره یو څو خبرې وکړو، او بیا د هغوی نه خوندور شعرونه واورو. محترم پروفیسر نورالله جان چندر صاحب، په پروګرام تکل کې ته په خیر راډیو او خر کړي. ستاسو ډېره مننه جعفر صاحب، او تاسو چې ما له کوم عزت راکړی دی، او مخکې مو دا ستاسو د مینوالو کمال دی چې هغوی بار بار مونږ راغواړي چې مونږ برداشت کوي. نو ستاسو هم ډېره مهرباني، ستاسو د مینوالو او زما د مینوالو هم ډېره مهرباني، شکریه. نورالله جان چندر صاحب زمونږ مینوالو سره خپل مختصر شان تعارف هم وکړي. انشاءالله زما چې څومره خیال دی دا فیسبوک لیدونکي او کتونکي خلک چې کم دي تقریبا ما پیژني، خو زه بیا هم یو ځل تاسو ته وایم چې زما خپل نوم نورالله جان دی، چندر مې تخلص دی، او د پړانګو چې کوم مسعود خیل علاقه ده مغبرې سره، نو د هغه ځای اوسیدونکی یم، او د چارسدې چې کوم غټ کالج دی ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج، او په هغې کې د اردو لیکچرر یم، او شاعري د پښتو هم کوم د اردو هم کوم، خو چونکې پښتو زموږ مورنۍ ژبه ده، دې سره ډېره مینه لرو، نو ډېره شاعري په پښتو کې کوم. پښتو ټینګه که پښتونه، پښتو ژبه د خومتوره، ته پښتو یې پښتون کړې، ته همدا کړه مشهوره. نو حقیقت خبره چې نورالله جان چندر صاحب د اردو لیکچرر دی، خو شاعري د پښتو ځکه کوي چې د مورنۍ ژبه ده، او دې سره ډېره مینه لري. نورالله جان چندر صاحب دا راته ووایه چې د شاعران څونه وخت؟ یاره جعفر صاحب، د تېرې زمانې خبرې چې تی اوښکو که نه، چې لکه شاعري خلک دا شاعر چې کوم وي دا جوړېږي نه، دا پیدایشي وي. کم چې په زور باندې شاعري کوي که نه، هغه شاعري ډېره کمزور راځي. نو شاعري خو ډېر د پخوا نه کوم، خو چې کله نه زه په خپل ځان په خپله پېښ شوی یم، او استادانو ورته ښه ویلې ده، او ما په خپله وکته چې آیا دا شاعري ټیک ده. نو تقریبا 1400 کاله کېږي که نه، تقریبا د 2010 نه 9 نه دغه وخت نه زه لکه شاعري کوم. دا بلکل ستاسو خبره سره زما اتفاق دی، ځکه چې زموږ یو ځل اسلام مسلم پبلک سکول کې زموږ یو پروګرام و غالبا، او هغه روزه کې تاسو تازه شاعري شروع کړې وه، ځکه زموږ پکې یو پروګرام و سټیج، او تاسو هم په پروګرام کې شرکت کړو غالبا داسې و که نه. نو دا زما هم لږ ډېر خیال کې راځي. مینوالو ډېر وخت هم نه خرابوم، راځم د شعرونو طرف ته. نو پروفیسر نورالله جان چندر صاحب ته خواست کوم چې تاسو ته خپل خوندور شعرونه وړاندې کړي. مهرباني جعفر صاحب، او زه به در سره یو غزل شریک کم چې مطلب څنګه چې ما ته کله کله جولای یادیږي، څنګه چې ما ته کله کله جولای یادیږي، داسې به تا ته هم زمانه جدایي یادیږي، څنګه چې ما ته کله کله جولای یادیږي، داسې به تا ته هم زمانه جدایي یادیږي. او اوس چې د کله هم شلیدلې ګریوان وینه منو، اوس چې د کله هم شلیدلې ګریوان وینه منو، ما ته د ګرانه هغه ډبل سلای یادیږي. اوس چې د مننه وایي، اوس چې د کله هم شلیدلې ګریوان وینه منو، ما ته د ګرانه هغه ډبل سلای یادیږي. او راشه چې سترګې مو رڼا شي زما یار ووینې،
راشه چې سترګې مو رڼا شي زما یار وینې اسې سپینوالي او اسې غوړوالي او سپین رنګ کې ملایي یادېږي وی راشه چې سترګې مو رڼا شي زما یار وینې وی اسې غوړوالي او سپین رنګ کې ملایي یادېږي او چرته چې ناست وي څوک او ذکر د وفا کوي نو چرته چې ناست وي څوک او ذکر د وفا کوي نو جانانه ماته به د ستا بې وفایي یادېږي وی چرته چې ناست وي څوک او ذکر د وفا کوي نو جانانه ماته به د ستا بې وفایي یادېږي او څوک چې چندر سره جانان او رقیب یو وګڼي څوک چې چندر سره جانان او رقیب یو وګڼي دغه سړی په محبت کې عیسایي یادېږي څنګه چې ماته کله کله جولایي څنګه چې تا ته کله کله جولایي یادېږي داسې به تا ته هم زمانه جدایي یادېږي مهرباني چندر سے په یو کلام باندې خو د مینهوالو تنده نه ماتېږي او که یو بل کلام شریک نوم درته شریک کم چې کله د لاندې نه راځي کله د بر راځي کله د لاندې نه راځي کله د بر راځي او چرته چې ډز راځي زمونږ سر له چندر راځي کله د لاندې نه راځي کله د بر راځي چرته چې ډز راځي زمونږ سر له چندر راځي او دا خو یو زه یم چې د ستا لپاره وجنمه ځان دا خو یو زه یم چې د ستا لپاره وجنمه ځان تاله به دلته کې لا څوک مړه منکر راځي دا خو یو زه یم چې د ستا لپاره وجنمه ځان تاله به دلته کې لا څوک مړه منکر راځي عشق داسې لار ده چې چا سر ته رسولې نه ده عشق داسې لار ده چې چا سر ته رسولې نه ده ډېر که سرونه یې په سر وي خو بې سر راځي عشق داسې لار ده چې چا سر ته رسولې نه ده ډېر که سرونه یې په سر وي خو بې سر راځي او ټولې تنبې مې د زړه بندې وي چې نه راځي څوک ټولې تنبې مې د زړه بندې وي چې نه راځي څوک د یار یادونه مې د زړه کور ته بېور راځي د یار یادونه مې د زړه کور ته بېور راځي او مننه وي ټولې تنبې مې د زړه بندې وي چې نه راځي څوک د یار یادونه مې د زړه کور ته بېور راځي او ای د چندر د خصلتونو نه دې رب وساته د چندر د خصلتونو نه دې رب وساته لاړ شي جومات ته چې راځي نو د مندر راځي او چرته چې ډز راځي زمون سر له چندر راځي مننه مهرباني ګرانو کتونکو مینهوالو دا و نورالله جان چندر صاحب چې تاسو ته خوندور شعرونه واورېدل او زه ستاسو نه تر د بل پروګرام پورې اجازه اخلم په لوی الله سپارم د لوی الله په امان